زمانونو چونکې زم نوخار سره تعلق ساتم تاسو هم نوخار سره تعلق ساتئ دی پیراډایز سټیز د هغه وخت کې راغلی وم چې دلته کې ډېر معمولي غونته کار شروع هغې کافي ټایم کېږي دلته یو ویزټ مونږ کړو خو نن چې زه رالم دا کوم پروګرام چې دی وکتو یا ایز 1 او 2 کامیاب شول زما په خیال دا د نوخار دپاره ډېره د فخر او غټه خبره ده ځکه په ډسټرکټ نوشهره کې داسې کمپلیټ یو ټاون هم نشته چاہے کہ گیس بجلی پرائیویٹ دغه سیکټر کې گیس بجلی واټر سپلای روډونه پارکس دا هر څه پکې وي دا زموږ د نوخار خوش قسمتي ده چې څنګه دی دا فیز 1 فیز 2 کامیاب شو ان شاء الله د ستاسو په مرسته ستاسو په تعاون ان شاء الله چې دی دا فیز 3 او فیز 4 دا به هم کامیابیږي ورسره ځکه چې فیوچر کې کوم پلان دی ورکو یو حکیم آباد ته روډ یو دی وتړو خوا روډ نو ما خیال دی چې دا د پوره ډسټرکټ نوشهره دپاره پوره ډسټرکټ نوشهره دپاره یو بهترین یو ښکلی او یو د هر څه کمپلیټ چې لکه هر یو سهولت پکې وي داسې یو ټاون په نوخار کې دی شروع کړی دی نو زه دی ممنون یم او زمونږ د نوخار د خلکو خدمت دپاره زمونږ د نوخار د خلکو هغه تکلیف چې په کوم 2010 کې تاسو کتلی او ټول نوخار ډوب شو او دا علاقه بچ وه نو انشاءالله زمونږ هم کوشش کوو تاسو هم کوشش کوئ چې دې آبادۍ دلته راشئ دا ځای آباد کړو دا مستقبل یو دغه دلته جوړ کړو چې سکولونه هم دلته راشي یونیورسټي هم راشي لکه څنګه چې دی ګریډ دغه کوي ګریډ سټیشن 132 کې منظور کړو څنګه چې بحریه ټاون کوي کار داسې کارونه دی دلته کې شروع کړي دي په دغه کې نوخار کې نو دا زموږ دپاره د خوشحالۍ باعث